زه بعد خبر ایران څنګه او ولې در بغلان په سیلابونو باندې خوښي ښودلې ده. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست. د نن ورځې مهم خبر ده دوستانو، پوره حاله سره همدلته ویډیو کې وګورئ او که زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. راځئ چې له حقیقته خبر شئ. ایران د بغلان سیلابونو ته چې موږ توبه نه راکوئ، ښه د خلک مو پکې غرق شي. د ایران سپاه پاسداران ته نږدې رسنۍ یو خبر خپور کړی او پکې په افغانستان او په ځانګړي ډول بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله په اوښتو انساني تلفاتو خوښي ښودلې ده. دغې رسنۍ تر عنوان لاندې یو خبر کې ویلي سره له دې چې طالبانو د وروستیو شدیدو سیلابونو له وجې یوه برخه اوبه ایران ته پرېښودي، خو د پرېښودل شویو اوبو کچه اوس هم ډیره کمه ده. د ایران د خبر د افغانانو شدید غبرګونونه پارولي او دا یې د افغانستان په تړاو د ایران د دښمنۍ او د ایراني چارواکو د پټ خو اصلي مخ افشا کېدل بللی دي. ګران دوستانو، دا و چمتو خبر. که چیرې غواړئ تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.